صحابي نقل ده دين ابو زرعه نقل ده ان عماره ده حدیث غریب ده او د کتاب اول حدیث هم غریب وو ځکه بدا الاسلام غریبا د اسلام مبارک دینم غریب وو بیا به الله پاک عزت ورکي خو وسيعود غریبا بیا به هم غریب شي ناشنا به فتوبى للغرباء او طالب العلم چې دولس کاله د سبق زده کولو دیم غریب وو وطن پاتې مورو پلار پاتې ورونو پاتې اهل عیال پاتې نو علم دی پارم غربت شرطه او همدارنګه دا حدیث دلته احمد بن اشکاب اول حدیث کې حمیدی نو د انسان باید اول اخر په حمد باندې وي دی الله حمد زیات وایي او دا کتاب اول اخر دا محمود کتاب دا صحابی اول دی حدیث کی عمر رضی اللہ عنہ فقیہ مہاجر آخری صحابی ابی ہریرہ حافظ دی احادیث نو علم کی ہم فقاہت ضرور دا او هم حفظ دی احادیث ضرور دا نو دا سند خمسی سند دا او دراویانو کی ہر روی کی میم موجود دا احمد اول روی محمد دویم روی عمار دلت میم دا ابی زرعه حرم یا عمر کوفی روی دا دلت میم دا او ابی حریرہ ادی اصلی اسم عبد الرحمن دا دلت میم دا تمام رویانو کی میم موجود دا رضی اللہ تعالی عنہ دا دی سند لنڈ تشریش و متن دی حدیث تورزو قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پا قبر باندی حضرها صلاة و سلام نازل کی دا مبارک حدیث تاسو تویل دا دی فیدین ڈک حدیث تا دی حدیث کی اول موصوف تا کلمتانی کلمه خو لفظ توای دلته مراد تینا کلامان دی او محبت الہی دادا چې الله پاک دی انسان دعا قبل الله پاک انسان تا صراط مستقیم اسلام طرف ته هدایت کوي او دا انسان الله دی گناهونو نه بچ کوي دی انسان زړه کې الله پاک دی ایمان سکینار نازلوي نو د دې کلمو وینکا دا بودی الله محبوب بی دعا به قبلږي الله به استقامت ور کوي الله به گناهونو بچ کوي الله پاک چا چې محبت کوي الله پاک اعلان وکي جبريل عليه السلام واوري الله پاک و ان الله يحب فلانا الله دې پر نسره محبت کوي نو جبريل دا اعلان وکي ملائکه تراشي و مسمان بیا شپږم حتى دا اعلان من ذكي تمراشي سيجعل لهم الرحمن ودا بیا الله پاک دې انسان دی پارا دی مؤمنان پوزلک یم زئی ورکی محبت ور سره کوي نو دا کلمې الله ته محبوب دي تی کی ذکر شو اگر ک فاعل په معنا دی مفعول بیا برابر وی کلمو دی موافقت دی پر حبیبتان ذکرست خفیفتان ثقیلتان ذکر مؤنث ذکر شو حبیبتان الى الرحمن الله جل جلاله چې مونږ تاسو باندې وسرزر واستل د خیستان مرغه غولې ده دا الله جل جلاله ډیر صفات لري ټول اسماء کې رحمان صفت ذکر شو ذکر دا ورسته حدیث دی رحمت می مختصر دی الله پاک ثواب زیات تا نو دی پارا دی رحمان صفت مناسب شو او بل دی پارا چی سجع برابر شی نو محبوب ایدی قیل با اللہ تا محبوب وی ولی باور تا محبوب وی زکا اللہ جل جلالہ الوحیت سلور رو دی تمام عیوبنا پاک دا اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله فاه كلواي سبح لله كلواي سبح اسم ربك كلواي سبح لله دي طول مقصد دادا شهر عيب هر نوڑا هر حاجت ادینا اللہ پاک پاک ذات تا دایوا رتبہ دی الوہیت تا مونږ تاسو چې سبحان الله وایو دسی معنا به کوو چې تمام دایوا مرتبه او دویمه مرتبه دی الوهیت الحمدلله تنویح ورتوای دی الله جل جلاله پر به تمام صفات کمالیه ثبتو دی الله پاک نما سوا
څوک د صفاتو مستحق نه ده. که موږ تاسو قرآن شریف کې شروع ده الحمدلله رب العالمین، سورة کهف کې الحمدلله، سورة سبا کې الحمدلله، الحمدلله جاعل الملائکة رسلا، ډېرو ځایونو کې د الله حمد ذکر ده. دا دویمه رتبه شو. الله پاک دې موږ تاسو زړو ته راولي دا رتبه. دریمه رتبه دا ده چې داسې الله پاک چې پاک ذات ته په ټولو کمالاتو متصف ده، نو وله الکبریاء فی السماوات والارض، دا الله بیا ډېر لوی ده. دا الله پاک ته بیا کبریا ثابته ده. الکبریاء رداء والعظمة ازاری، الله پاک وایي چې لوی ما صدر ده، او څوک چې ما کوي قسم تو زبې هلاک کم، نو دا الله پاک ډیر لوی ده. دلته حدیث کې العظیم تعبیر شوی ده. دا دریمه رتبه شوه. موږ تاسو هم بار بار الله اکبر چې کله مور نه پیدا شوي یو د هر څه نه مخکې موږ تاسو غوږ ته سر رسېدلی دي الله اکبر. چې الله څلورمه رتبه دا ده چې داسې الله جل جلاله چې تنزیه او تنویه او تعظیم ورته ثابت شو، نو عبادت لایقم صرف دا یو ذات ته، اله صرف یو ده، معبود صرف یو ده. مونږ تاسو څه وایو؟ لا اله الا الله. تاسو وایئ لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا څلورمه رتبه ده. نو دلته وګوره دې کلماتو کې سبحان الله ذکر ده، وبحمده ذکر ده، العظیم عبارت النص ذکر شوی ده. څلورم اقتضاء النص ته چې معبود صرف یو الله ده. نو ځکه الله ته محبوب دي. د الله صفات چې څوک وایي الله پاک په خپلو صفاتو سخت خوشحالېږي. ما احد احب الیه المدح من الله، الله پاک ته مدح محبوبه ده. نو ځکه وایي دا الهی صفت ده. دویم صفت خفیفتان علی اللسان، رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي خفیفتان سهلتان ډېر دي. مونږ تاسو سبحان الله وایو څه مشکل دی راته؟ ماشوم یې هم زر زده کولی شي، ماشوم ته وایه هم زده کوي، ځکه په دې کې غیر منصرف نشته چې ثقل راولي، فعل پکې نشته، داسې حروف شدیدیه او مستعلیه دا پکې کم دي، صرف بادا او زیان. چا به ویل چې الله ته محبوب دي دا به ګران وي، نو حضور پاک علیه السلام وایي چې نه آسان دي. چا به ویل چې آسان وي اجر به نه وي، ځکه چې څومره انسان زیات مشقت کوي دومره به اجر وي. حدیث کې وویل شول ثقیلتان درنې دي فی المیزان، تله د میزان کې به ډېرې درنې وي، د حسناتو تله به پې درنه شي. بعضې هغه خلک دي چې حسنات وي او بعضې به برابر وي، اصحاب العراق دي. نو ثقیلتان فی المیزان، نو دا موصوف سره د درو واړو صفاتونه دا خبر مقدم دې پر خبر مقدم شو چې مسلمان شوق راشي، منتظر شي چې دا به څه وي، داسې کلمات وایم زه د الله پکې بیانوم. وبحمده متلبسا بحمده، چې د الله پاک د حمد سره متلبس وي. یا حمده کې اضافت الی الفاعل ده، یعنی بتوفیقه، ځکه موږ ته توفیق راکړی ده د تسبیحو، ځکه د الله پکې وایو. سبحان الله العظیم، دا دوی جملې دي، هره جمله کې درې درې لفظ دي. اوله جمله کې سبحان لفظ، دویم لفظ الله، دریم لفظ وبحمده، دریم جمله کې هم تاسو ګورئ سبحان لفظ، بیا الله لفظ، بیا العظیم. نو هره جمله کې درې درې الفاظ دي. او ترجمه الباب ثقیلتان فی المیزان، فوائد مستنبطه ادا مسجع کلام جایز ده چې په تکلف سره نه وي. او همدارنګه دا معلومه شوه چې تسبیح مهم د تحمید ته. اول به انسان ځان کې تخلیه راولي د عیوبونه، او بیا به ځان کې اتصاف راولي په ښه صفاتو باندې. یو انسان تهجد کوي، ذکر کوي، هم سره عقیده کې تضاد لري، نو دا عبادات منظور نه دي. اول بزان صفا کې، عقیده به صفا کې، نو سبحان مقدم ذکر شو، دوا ځله ذکر شو، یعنی تخلیه مقدمه ده. زمیدار اول پټی صفا کې او بیا پکې تخمن کری، او سبحان دوا ځله ذکر کری، کتاب هم ختم شو او داسې به دنیا هم ختم شي.
په دې حدیث مبارک کې د علم بیان، د علم بدی، د علم معانی هم زیات لطیف موجود دي. لکه دلته مطابقت ته ضدین جمع شوي دي، یو ځای خفیفتان او بل ځای ثقیلتان. درنګې دلته مناسبت ته یو ځای کې میزان او بل ځای کې لیسان، ځکه میزان تله لیسان لري، اپاس کونډه لري، نو مناسبت هم پکې راغلو. او دلته تکرار هم ده، تکرار قرآن شریف کې هم شته. آلاء ربکما تکذبان، الله پاکی بار بار وای. دلتم سبحان الله سبحان الله. الله د حدیث کی تکرار هم ذکر شو، او د حدیث کی تشابه الاطراف هم ده. د حدیث شروع ده، اول شروع شو د حبیب رحمان ذات ته مسلمانان پرېږ د کافرانو باندې امرهنګ کوي. ای کریمی که از خزانه غیب گبرو ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو کی به دشمنان نظرداری. نو رحمان ذات ته مونږ تاسو به امید ولرو، امید مو پیدا شو چې مونږ تاسو باندې د مور نه مهربانه ده. او په اخر کې وای العظیم ډیر لوی ده، که الله پاک ټوله دنیا ټول عالم جهنم ته واچوي، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. دې کې خوف پیدا شو، الایمان بین الخوف والرجاء. همدارنګه دې حدیث کې سبحان الله دا تخلیه ده، دا مقام دی لا اله الا الله، دې کې نفي ده. او ورستا وبحمده کې اثبات ته چې ټول صفات دل را دي، نو دا مقام دی الا الله. کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. نو دا جمله چې اخر کې چا وویل دام دی لا اله الا الله مقام ده، الله به جنت ته داخل کی. ځکه په دې کلماتو باندې امام بخاری دا خپل کتاب ور ختم کړو، او بل دی مجلس کفاره کې هم سبحان الله هوای. نو دغه کتاب دا د حدیث یو مجلس وو، مونږ تاسو تقریبا په کې ډېرې ورځې تېرې کړې. رسول پاک صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو پر د حدیث مجلس او گلشن جوړ شوی وو دی اول باب نه، او نن په دې حدیث باندې ختم شو. ځکه تسبیح دی مجلس کفاره ده، ځکه په دې حدیث باندې ور ختم شو دا کتاب. دې پاره چې څوک تنګ شوي نه دا تحقیق په دې ځای بس کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دی بخاری شریف د آخري حدیث دی پاروي چې دا بخاری کتاب دا تجربه شوه، د دې نه بعد دعاګانې قبلې دي. نو تمام مسلمانان ورونه دي، دې پاره چې تمام مسلمانان دا دعاګانو کې شریک شي. دې پاره دا حدیث آخري او یو عظیم نعمت دا ده چې الحمدلله مختبه دلته ختم بخاری و، دلته به مونږ دغه ملګري او دغه جلسه د ختم بخاری دا به محاصره او خطرات به زیاتو. نو مونږ تاسو به ټول وایو چې الحمدلله چې ښایسته فضا کې مونږ تاسو درسونه ماخر ته ورسېدل، او به مونږ تاسو د حدیثو ملګري وو. او تقریبا په دې څو کلونو کې د حدیثو په دې کاروان کې په دې قافله د امداد العلوم کې داخل وو، او تقریبا سلونه زیات داسې ملګري دي چې دوی په شهادت رسېدلي دي، شهیدان شوي دي، او په ډېرو تکلیفونو مشقتونو باندې دغه مدرسه کې زورولې شوي دي، او ډېر ملګري بندیان شوي هم دي. نو دا ټول ملګري مونږ تاسو باندې حق لري، او ډېر ملګري دي مدرسین دي، او ډېر ملګري الحمدلله مسؤلین دي، خدمت کې مصروفه دي. نو الحمدلله مونږ تاسو ته دغه نعمت الله پاک راکړی ده. کافران الله پاک وتښتول، کافرانو ته الله شکست، خو دا کافران د اسلام دښمني بیا هم نه پرېږدي، چېرته په یو نام چېرته په بل نام. تاسو خبرې چې دې اهانت او ګستاخي هم کوي. نو مونږ تاسو په د خپل ځان نه اسلام مقدم ګرځو، د خپل ځان نه بشري نظام مقدم ګرځو. نو دې نظام اسلام ته هم دعا کوو، خاص دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین الطاهرین. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفرنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله الحليم الكريم.
سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا. بخاری په توفیل باندې مونږ تمام دعاګانې قبول کړي. یا الله جل جلاله دې مونږ زړونو ته خبرې، دې مونږ حالات ته ویني. یا الله دې مونږ ضعف نه ته خبرې، یا الله دې مونږ ګناهونه ته خبرې، یا الله دې مونږ فقر او د حوائج نه ته خبرې. یا الله جل جلاله دې حدیث مبارکه په توفیل باندې د تمام مجلس د ختم بخاری مغفور او مرحوم وګرځي. یا الله جل جلاله هغه ګناهونه چې مونږ په باندې علم لرو امر ته معاف کړي، هغه ګناهونه چې مونږ په باندې علم نه لرو تا ته معلوم دي. یا الله هغه امر ته معاف کړي. یا الله هغه ګناهونه چې مونږ په سرګند باندې کړي دي، هغه ګناهونه چې مونږ په پټ باندې کړي دي. یا الله هغه ګناهونه چې کبائر لوی ګناهونه دي، هغه ګناهونه چې صغیر وړه ګناهونه دي. یا جل جلاله ایمون عمدن گناهونا خطأن گناهونا ایمون جهل ایمون اسراف ایمون کوتاهی. یا الله مون په باندې اقرار کو په دې ټولو گناهونو باندې مون کړیو. یا الله دې تا درگاه ته مرسونه پورته کړی دي. یا الله دې مون تمام گناهونه عفو کړي. یا الله دې مجلس نه مداس کې وساتي. یا الله جل جلاله دې خپل گناهو په وجه باندې مو دې خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې رسوا ما کې. یا الله دې تمام انبیاء او د صحابه او د شهدا په مخ کې رسوا ما کې. یا الله دغه گناهونه دې موږ د صحیفونه خارج کې. یا الله پاکته محو کې. یا الله جل جلاله هغه رحمتونه فیض صحابه او دور کې تار نازل. یا الله اوسنۍ دور کې امر نازل کې، خاص کر په دې مجمع باندې خپل رحمتونو فیضات برکات را نازل کې. یا الله جل جلاله کچا زرونو کې تشویش او ټینشن ډیپریشن وي، یا الله د مرض ور ختم کې. یا الله د ایمان سکینه عزت نازله کې. یا الله حیاتا طیبه حیات طیبه ورته نصیب کې. یا الله جل جلاله کچا پزرونو کې قساوت او سختی وي، مونږ تاسو تمام زرونو کې رقت او نرمي راولې. یا الله جل جلاله کمو زړونو په تکبر باندې کړی. یا الله مونږ کې تواضع راولې. یا الله مونږ کې اخلاص راولې. یا الله جل جلاله دې کامل ایمان چې اختنام. یا الله جل جلاله حالی زمانہ کې مونږ ایمان لرو. یا الله ته وحدانیت باندې ایمان لرو. یا الله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان لرو. په دې ایمان کې یا الله زیاتواله راولې. یا الله قوي ایمان هغه وخت کې راته نصیب کړي چې مونږ تاسو ځن کدن وي. یا الله به الله جل جلاله په دې اسلام باندې د مبارک تر حمزه صاحب شهید شوی دا مسلم ور سره شي وا. یا الله دې ټول قرباني ورته قبول کړي. یا الله جل جلاله خاص کر په دې افغانستان کې څومره شهدا تیر شوي دي، تمام شهدا او شهادتونه قبول او منظور وګرځي. یا الله هغه شهدا چې اسلام باندې غوخي زری زری شوي، اډوکی زری زری شول. یا الله قبرونه معلوم نه دي. یا الله مرو پلار ته زیارت معلوم نه ده. یا الله جل جلاله دې شهدا او درجات علیا نصیب کړي. یا الله دې جنت په نعمتونو باندې ونازوي. یا الله جل جلاله موږ تاسو هغه مظلومین ورونه چې موږ تاسو به ورته قتل خپل مور او خپل بچیانو ورته قتل دوی په شهادت ورسول. یا الله دې شهدا هم درجات علیا نصیب کړي. یا الله جل جلاله هغه شهدا چې بالخصوص د امداد العلوم دی مدرسې شهدا دی. یا الله جل جلاله درجات علیا نصیب کړي. یا الله د جنت پر سادلته دي یا دلته حضور نه لري ټول. یا الله درجات علیا نصیب کړي. یا الله جل جلاله هغه کونډې چې شهدا او نه پاتې شوي دي، هغه یتیمان چې شهدا او نه پاتې شوي دي، یا الله ته معاون او مددگار شي. یا الله جل جلاله که کوم حاجت کې دوی وي، که کوم مشکل کې، یا الله مشکل ورته آسان کړي. یا الله حاجت پورا کړي. یا الله جل جلاله مقدس نظام دی پاره چې جلونه برداشت کړي دي، هجرتونه کړي دي، تمام اعمال ورته قبول کړي. یا الله جل جلاله څومره درسونه دلته ویل شوي دي خپل دربار کې قبول او منظور کړي. هغه طلبه کرام چې اسلام دی حدیث پاره تندل وږي برداشت کړي دي، یا الله تعالی نصیب کړي. یا الله
جل جلاله دی حدیث مبارک او پتوفیل باندې موږ تاسو مریضانو ته شفا ورکړي. یا الله جل جلاله دلته مجلس کې بعضو ملګرو د مریضانو دعا او خواهش کړې ده. یا الله جل جلاله موږ دعا ورته کو د مریضانو ته شفا ورکړي. یا الله جل جلاله موږ تاسو مریضان که کورونو کې شفا ورکړي. یا الله د مسلمانانو مریضانو ته شفا کامله عاجله ور نصیب کړي. یا الله جل جلاله کوم ملګری زخمیان دي یا الله دې غم شفا نصیب کړي. یا الله جل جلاله هغه مستضعفین مسلمانان چې کفارو طرف نه د غسی سکنجه کوي یا الله د امداد ور سره وکړي لکه د افغانستان مجاهدینو سره تا کومک امداد وکړو. یا الله جل جلاله بیت المقدس موږ تاسو مخکنی قبله د اسرائیلو د یهود د بهبود نه آزاد کړي. یا الله جل جلاله دغه لوی کافران چې د اسلام د ختمولو دسیسې جوړي یا الله جل جلاله دغه دسیسې شنډې کړي. یا الله د دې کافرانو په تعذیب باندې مسلمانانو زړونه یخ کړي. یا الله دا قدرت په شکست بدل کړي. یا الله دغه اسباب په دوی باندې مستعمل کړي. یا الله دا ایټمي اسلحې د کفارو تر مابین استعمال کړي. یا الله جل جلاله هغه کافران چې موږ تاسو حرمین شریفین دی لري یا الله د حرمین شریفین دی منخوص وردونو ته نجات نصیب کی. یا الله جل جلاله دی معصیاتو نه آزاد کی. یا الله جل جلاله دی موږ تاسو مقدسات مساجد او مدارس او خانقاه یا الله آباد کی. هر وطن کی الله عزت ورکی. یا الله جل جلاله کافران په هلاکت باندې مسلمانانو زړونه یخ کی. یا الله لکه قرآن شریف بی عزتی کړی دا. یا الله قرآن شریف اهانت کړی دا. یا الله داسې تعذیب عذاب باندې را نازل کړي لکه قارون باندې چې را نازل شوی. یا الله جل جلاله موږ تاسو افغانستان کې اسلامي امارت ته یا الله دې تقویا قوت استحکام ور نصیب کړي. تمام کافران یا الله ورته سرټیټي وګرځي. یا الله دې مشایخ او دې علماء کرامو دغه نظام ته استحکام او تصفیه راولي. یا الله جل جلاله دې نظام سره د رعایت محبت او مینه پیدا کړي. دغه نظام په خپل ولس باندې مشفق وګرځي. یا الله جل جلاله په افغانستان کې د اسلامي نظام د ختمولو لپاره چې څومره دسیسې کافران استعمالوي یا الله جل جلاله بندیزونه استعمالوي دې بندیزونه کې خپل رحمتونه را نازل یا الله افغانستان نه په اسلام په مجاهدینو آباد شو او ظاهري نعمتونه هم آباد کی. یا الله د اسلام په وجه عربستان تم عزت ور کړو داسې عزت یا الله افغانستان تم را نصیب کی. یا الله کامیابی ورته حاصله کی. یا الله امریکایانو د دې ګډګیان په هر ځای کې مغلوب وګرځي. یا الله جل جلاله د مبارک دین ته غلبه او قوت ور نصیب کی. یا الله جل جلاله څومره مسافرین دي جلسې د ختم بخاری ترغلي دي یا الله تا معلوم دي د سفر یا الله په عبادت کې شمیر کې. یا الله د ایمان حلاوت په نصیب کې. یا الله د حدیث حلاوت په نصیب کې. یا الله جل جلاله د سفر د عافیت ولا وګرځي. څومره حاجتونه دلته وړي دي تمام حاجتونه شرعي ورته پورا وګرځي. یا الله جل جلاله په خیر عافیت باندې خپل ځای ته وفسی نصیب کړي. یا الله جل جلاله څومره دوره حدیث ملګریو یا مفتیان حضرات یا قریان او حافظان دي یا الله په علم کې قابلیت او مقبولیت ور نصیب کړي. تمام مصارف چې دی باندې شي خپل دربار کې قبول کړي. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله جل جلاله موږ هغه استادان چې بخاری شریف شروع کړو یا الله جل جلاله تخپل ځان ته وبلل نټای پراش وفات شول بخاری شریف کې نفات شو. یا الله جل جلاله موږ د استادانو باندې رحمتونه را نازل کړي. یا الله جل جلاله جنت الفردوس درجات علیا نصیب کړي. یا الله جل جلاله موږ تاسو استادان چې حیات کې دي ژوند کې دي یا الله جل جلاله په علم کې ترقی راولي. یا الله کما مریضانو صحت ور نصیب کی. یا الله که مشکل ورته حل کی. یا الله جل جلاله که مسئولین موفق وګرځي. یا الله جل جلاله
مونږ تاسو والدین مونږ تاسو باندې حق لري یا الله که وفات تی جنت الفردوس نصیب کې یا الله جل جلاله که ژوندي وي عافیت او صحت ورته نصیب کې مونږ والدین او تاسو والدین ټول ذهن کې راولئ یا الله مونږ باندې حق لري مونږ تاسو لپاره دعاګوی وګرځئ یا الله مونږ تاسو لپاره خدمت توفیق را نصیب کې یا الله جل جلاله مونږ تاسو لپاره د جنت دروازې دي یا الله حیات ورته ډېر وخت پورې ورکړي یا الله جل څومره بچیان دي ټول صالح عاملین عالمین وګرځي یا الله که مریضان صحت ورکي یا الله مونږ تاسو په دې بدن کې تمام دین راولي یا الله مونږ تاسو کورونو کې تمام دین راولي یا الله مونږ تاسو کلو کې دین راولي یا الله مونږ تاسو وطن کې تمام احکام د اسلام لپاره د احکام شرعیو لپاره مونږ تاسو ته زمینه مساعده کړي یا الله مونږ تاسو محاکم ټول شرعي د فقه او د امام صاحب د احکامو پابند وګرځي یا الله جل جلاله دې مونږ تاسو امیر المؤمنین هیبت الله حفظه الله عمر کی برکات نازل کی یا الله موفق وګرځي یا الله کافرانو ته سر ټیټما کی یا الله مونږ تاسو نور عمر خلیفہ صاحب وزیر دفاع ټول یا الله موفق وګرځي یا الله جل جلاله دی وطن دی آبادی خیستا مفکوری ور نصیب کی اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبي الله عليه وسلم انو دلته مخکنی فارغین هم ډېر تکلیف کړی ده حاضر شوي وو یا الله چې کومو خدمتونو کې ترقي راولي یا الله جل جلاله ته ترې ناراضي شي یا الله لکه دلته سره جمع شو قیامت کې مو د حضور پاک علیه السلام د لواء الحمد لاندې سره سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی خیر خلقه. جزاكم الله. دا ډېر قدرمن محترم ستر علمي او روحاني شخصیت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا انور حسین حسیني صاحب نه یوه نړۍ مننه کوو چې د جامعې فضلای کرامو او ټولو ګډونوالو ته د بخاري شریف د آخري حدیث تشریح او یوه بهترینه دعا ور واوروله. د جامعې څومره فضلای کرام دي هغه د خپلو کرسیو ته لاړ شي او مجموعه کې څومره کسان چې ولاړ یې خپلو ځایونو باندې کښېنئ انشاءالله پروګرام خوندور روان ده علما کرام او مشایخ راغلي دي تاسو ته به په خپل نوبت باندې خپل علمي ملغلرې در اوروي. د وطن مخ ورسره ښکلی ښکاري د وطن مخ ورسره ښکلی ښکاري سپینې اغوستی دی څادر د واورو لکه فاضل د مدرسې چې ګورم لکه فاضل د مدرسې چې ګورم ښکلی پټکی دی په سر د واورو د درد ماښام د اندېښنې شپه لاړه د درد ماښام د اندېښنې شپه لاړه د خوشحالۍ ډېر بختور سهار دی او د جدایي روژې میاشت تېره شوه د پیوستون د خوږ اختر سهار دی زه د نغمو د اوبو تږی شاعر خپل مولا پېښ کړم په چیني د نغمو او شماله تا نه هم نړۍ مننه اغوندې ونې ته جامې د نغمو اوس یې د جنګ مار بچې نه ماتوي په شنو ځنګلونو کې مرغان نڅا کړي او وړو غارونو کې میږیان خوشحال دي په دریابونو کې ماهیان نڅا کړي وطن نیولې دي ګلان د اسلام وطن نیولې دي ګلان د اسلام ځکه هر خواته دي وږمې د امن او ټول افغانان د خوري نصرت طالبه رنگ رنگ خوږې خوږې میوې د وطن دا دریس کې چې کوم دا د شیخ صاحب نه کسان لرې سئ دا دریس طرف ته چې کومه دروازه راغلې ده امنیتي ملګري دي د جلسې نظم ته پوره توجه وکړي. محترمو د افتخار ځای ده زموږ او ستاسې غونډې ته زموږ او ستاسې د غونډې ډېر قدرمن محترم مېلمه د افغانستان د اسلامي امارت مشهوره چهره د اسلامي امارت ستر فکري مبارز محترم جنرال مبین صاحب هم تشریف راوړی ده انشاءالله په خپل وخت کې به ستاسو ته خپله وینا در اوروي. بیا هم یادونه کوم دغه ولاړ کسان ټول په خپلو ځایونو باندې کښېنئ د جلسې نظم مه خرابوئ کسان په خپلو ځایونو باندې کښېنئ
دې ترنم دپاره په ډېر ادب او احترام بلنه ورکوم دې ترنم شاهکار خوږژبی ترنخوان جناب مولوي محمد طاهر بهار صاحب ته چې تر دریځ راشي او برخوالو ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړي ډېر قدرمن محترم خوږژبی ترنخوان جناب مولوي محمد طاهر بهار صاحب په دې صحن کې چې څومره نظامي ملګري دي کوشش دې وکړي دغه ولاړ کسان دې په خپلو ځایونو باندې کېنوي دا سټیج کې چې کوم کسان دي مهرباني وکړئ دا ستړي مه شئ نه ډډه وکړئ جلسې نظم مه خرابوئ حضرت شیخ صاحب او نورو علماو ته تکلیف مه ورکوئ دا دریځ کې چې کوم کسان ولاړ دي خپلو ځایونو باندې کېنئ جلسه دوام لري جناب محترم محمد نور صاحب او شهاب صاحب را مغلو رز د جدائی طالبان